لخوب جکسا ازمنونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سمزک لپونا دی مکا وخوبونا لخوب جکسا ازمنونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سمزک لپونا دی موږ تاسې به پر ځان قیاس وکړو چې د شپه توکلو سپین سر راته کښېني زموږ خوښېږي. هر سړی کوشش کوي چې ځوانه ښځه په نکاح کړي. ښځه هم داسې خواهش لري چې ځوان څوک په نکاح کړي. نو وایي یو صحابیه خنسا بنت خزام الانصاریه پلار وایي چاته په نکاح ورکړله او په کریهت ذلک دې دا خوند نه ورکاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک تراله فرد نکاح هو رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح ور وشولول بس ستې نکاح نه د سې چې ستانه د خوښ. صحیح البخاري جلد 2 صفحه 401 باب اذا زوج الرجل ابنته وهي كارهه فنکاحه مردود. او د غرنګه هدايه جلد 2 صفحه 10 کتاب نکاح کې وایي ولا يجوز لولي اجبار البكر البالغ على نکاح. وایي نه دروا چې سړی بالغ نجلۍ هغه پر نکاح باندې زورګره کړي. ولأنها حرة دا حره ده فلا يكون لغير عليها ولاية الإجبار. او دغه رنګه نور فقهای کرام وایي کې داسې ځای ورکړه چې د دې کف نه و د دې سره مناسب نه و دا بلکل کولی شي چې هغه سړی پرېږدي. او ظلم کې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې سورة الشعراء آیات نمبر 220 کې وایي وسيعلم الذين ظلموا ژر د چې پوه به سي هغه انسانان چې ظلم یې کړی دی هغه به په ورځ قیامت پوه کړل شي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي چې په ورځ د قیامت به الله جل جلاله غږ وکړي چې ظالمانو راولاړ شي چې تاسو څخه زه د مظلومانو حق واخلم. نیکۍ به و نیکانو نیکۍ به راټول کړي مظلومانو ته به یې ورکړي. او دغه رنګه وایي مکتوب فی تورات کې راغلي وو چې ینادي مناد من وراء جسر. په ورځ قیامت به د دوزخ یعنې د پولیسیارات چې لاندې دوزخ پروت وي برسېره پل دی غږ به وسي وایي ظالمانو قسم دې مې په خپل ذات سره چې ظالم تر دغه پولیسیارات نه تېرېږي. پولیسیارات خو چې انسان تیر سي ته بیا حساب و کتاب کېږي نو مؤمنان به پر پولیسیارات باندې تېرېږي. الله وایي ظالمان به پر پولیسیارات باندې نه تېرېږي بلکې لاندې به دوزخ ته ورځي دوزخ ته به داخلېږي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک عبدالله بن انیس روایت کړی دی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مې واورېدل ویل به یحشر العباد یوم القیامة په ورځ د قیامت به انسانان له څه راپورته کړول شي. بیا به الله جل جلاله غږ وکړي وایي لا ینبغي لاحد من اهل الجنه جنت ته به تر هغه څوک نه ننوځي چې د حق پر چا یې هغه مې نه یې ځینې اخیستی حتی که د یوه چپلاخه یو څوک ولی ظلم دې کړي هغه به هم انتقام به اخلي درسه. ځکه الله وایي ولا یظلم ربک احدا د سورة الکهف آیات 29 کې الله وایي رب ستاسو ظلم نه کوي. نو الله ظلم نه کوي نو دغه انسانان چې لوڼې د ډالرو په خاطرو باندې سپین ږیرو ته ورکوي دا به اخر پر کفر باندې مري. ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک وایي درې شیان د ایمان د زوال سببونه دي. درې شیان چې په انسان کې راسي هغه به د انسان ایمان له لاسه ورکوي. په هغو کې یو ظلم دی د الله پر مخلوق باندې. انسانان یې هم نه دي یاد کړي مخلوق یاد کړی دی. په مخلوق کې پشي وو غویی وو چرګ هم شامل دي. نو دا خو د سپین ږیر ته هم ظلم دی چې دی خبیث راولاړېږي هغه د 15 کلو ښځه غواړي او دی د شپېتو کلو وي دی هم ظالم دی. او دغه چې پلار او بل قریب ورکوي دغه هم ظالمان دي. دا په پښتنو کې دغه یهودیت دغه منحست دغه جهالت پروت دی چې د ډالرو په خاطرو باندې خپلې لوڼې سوځي خپل اولاد سوځي خپل اولاد اور ته ورکوي. الله دې رحم وکړي زموږ په جامعه باندې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.